دا غینه بعد حدیث راوړی دی ابو مسلمه سعید بن یزید وی رحمه الله وی ما د انس بن مالک رضی الله عنه تپوس کو دې ته غوږ کېږدی هغه د په صحیح بخاري سے مسلم کې روایت دی ځکه چې بعض مسلې صرف د وابیانو په نوم پورې تړلي وي دا د وابیانو مسلې دي وی ما د انس بن مالک رضی الله عنه تپوس کو اکان النبي صلی الله علیه وسلم یصلی فینا علیه آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم په پیزارو کې مونځ کو قال نعم ویا کوو به چې اوس راولګو او د دې جوابات شروع کو اولنی جواب دا دی انس بن مالک کشرو دویم جواب دا دی زموږ ملکي خلک بد ګڼي دریم دا دی زموږ کتاب کې خو نه راغلي څلورم زموږ مولوي صاحب خو نه ده بیان کړی پنځم نو عجزي دا ده چې ته پیزار وباسې نو شپږم موسی علیه السلام چې ملاقات ته تللی کوی تور ته پیزاري ویستو کوم ځای خبرې موږ شروع کړي واضح حدیث دی خو دلته هغه عربي مغه نه ده هغه جوره هسې تاسو د عربۍ توجه کوئ چې تاسو هسې پوهېږئ بغیر ترجمې نه که نه وی انس بن مالک نه مې تپوس وکړو ګوره اکان النبي صلی الله علیه وسلم یصلی فینا علیه قال نعم بغیر ترجمې نه پوه نه شوئ آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیزارو کې مونځ کړی وی او کړی شي راځو دې مسلې له چې دې څه حکم دی پیزارو کې مونځ کول یو قول دا دی ګوره جایز ورته دواړه وایي دواړه طرفونو ته علما دې ته څه وایي جایز لکه امام ابن رجب وایي رحمه الله وایي په پیزارو کې مونځ جایز دی په دې کې د علماو په منځ کې هېڅ اختلاف نشته یعنی څوک تا ته نشي ویلی الا دا که چې یو جاهل یو نوم پرې د عالم پورته جدا مسله څوک تا ته دا نشي ویلی چې پیزارو کې چې تا دا کم مونځ وکړو دا ونه شو نو اختلاف په څه کې دی اختلاف په دې کې دی چې مستحب طریقه کومه ده او غوره څه دي په دې کې اختلاف دی نو بعض دا وایي غوره دا ده چې پیزار لرې کړي او مونځ کوي دلیل وی دا دی چې هغه علماء خپل کوشش کړی دلیل دا دی چې کله ته پیزار لرې کې نو ستا خپه په ځمکه باندې ولګېده جوخته او چې ته سجدې له ځې نو ستا د خپو د ګوتو د سرونه په دې ځمکه لګي نو سجده دې کامله شوه نو دا سجده غوره ده د هغه چا د سجدې نه چې هغه به بوټ کې او په پیزار کې سجده لګوي نو د هغه د خپو د ګوتو د سرونه خو په ځمکه ونه لګېدو دا نقلي دلیل دی که عقلي عقلي دی دا خبره دوی کوي بل طرف ته علما وی محققین علما وی مستحب طریقه د پیزارو کې مونځ کول چې کله د پیزار پخپوي او دا ځای مناسب دي لپاره پخوانو علما ورسره دا قیدونه زیات په دې نه لګوري ځکه چې هغه وخت کې مونځونه چې کېدو هغه وخت کې چټایانې او دا قیسې نه وي لکه د رسول صلی الله علیه وسلم په جومات کې هم چټایي او قالین خو نه و کاڼي پکې پراته و هغه یې هوار کړي په هغې به مونځ کېدو نو ځکه ورسره هغه پخواني علما دا قیدونه هم ډېر نه لګېده نن سبا علما ورسره دا وایي چې قالین نه وي دا به لازم وي ځکه چې په قالین باندې پیزار باندې مونځ کول چې قالین یې او ته به پیزار ومونځ کوې نو دې سره قالین خرابېږي قالین ګنده کېږي دوړه پې لګي یو شی بل شی نو ګوره یا یاده کوي چې موږ مسله د کوم ځای بیانوو صحرا نه صحرا ټکې مه لګوو بیا به مسله صحرا پورې خاص شي نه بارک الله فیک تعبیر داسې پکار دی هغه ځای چې هلته قالین نه وي لګېدلی نه وي خور شوی که ستا په شان ووایو چې صحرا کې نو بیا معنی دا شو چې ښار کې دننه که قالین نه وي او که نه خو نه به کې دا مسله صحرا شوه ښه که څوک دا ووایي لکه څنګه چې ده ووایي چې جومات کې دننه نو معنی دا چې مسله صرف جومات پورې خاص شوه مسله ټوله د جومات شوه بهر د جومات نه هغې له بیا بله مسله ګورو
ځکه تعبیر د خبرې چې کې که نه که دنیوي او که دیني نو دقیق تعبیر کوه. دقیق څه ته وایي؟ نه، دقیق دې ته وایي چې هره خبره چې ستا په عقل کې او ذهن کې پرته چا پکې راګیره شي، او دا کمال الله لږو خلکو له ورکوي، ډېرو سره دا نه. یو نیم سړی قصه شروع کړي که نه، یو غر به ولي بل غر به ولي او هغه داسې او دا چې به ته داسې او هغه چې ته داسې، نو پاو ساعت بعد به ته وایي تا څه وي، ته بیا شروع کړه. نشي بیانولی خپل مقصد او خبره دقیق نه بیا به کوم بعض خبرې د ده نه څه شي پاتې شي، او یې دومره بیان کړي چې بې ضرورته پکې دننه راولي. نو چې کله هم خبره کې د فایده ده که دیني او که دنیوي، نو دقیق خبره کوه چې ټوله خبره پکې راګیره شي، او کوشش کوو چې خبره صحیح اوږدی مختصري او جامعي، لنډه او غونډه. لنډه او غونډه دې ته فصاحت، دې ته بلاغت وي، او دا الله لږو خلکو ته نصیب کوي. الله دې موږ ته نصیب کړي. نو په پیزارو کې مونځ کول مستحب دي، دا محققینو علماو قول دی. دلیل پې څه دی؟ انس بن مالک دا حدیث دی که، او په کوم ځای کې دا حدیث راغلی؟ صحیح بخاري صحیح مسلم کې. بل حدیث والا شداد بن اوس رضی الله عنه وی په سنن د امام ابو داود کې دا حدیث دی، صحیح حدیث دی. وی خالف اليهود، د یهودو مخالفت کوئ، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. یهود په پیزارو کې او په موضوع کې مونځ نه کوي، تاسو کوئ. یهود یې نه کوي، تاسو یې کوئ. خیر هم دې حدیث ته که دا ما اوس جوړ کړو. ګوره د مانځه نه مخکې کور کې که څنګه کور کې ورته زه ناست وم چې یاره راشئ نوی حدیث جوړو، ځکه چې نن به مسله د څه بیانو، د پیزارو، او د پیزارو دا مسله خو صرف د وابیانو ده کسې نه. شداد ابن اوس وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړې. امام ابو داود حدیث راوړی. خو اوس د افسوس خبره دا ده چې کله سړي کې تعصب راشي که نه او زد راونیسي، نو د دې سړي پوه کول بیا ګران وي. بل روایت والا امام ابو داود راوړی دی، صحیح سند والا یې ده. عبدالله بن عمر روایت ته رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم يصلي حافیا ومنتعلا. ما رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی دی پیزارو کې مونځ کړی دی او بې پیزارو یې مونځ کړی دی. بس مسله حل شو. او الشیخ العلامه مقبل الوادعي رحمه الله د یمن یو لوی محدث تیر شوی دی نږدې وخت کې. هغه یو رساله په دې باندې لیکلې ده، او هغه پکې 14 حدیثونه راوړي دي صحیح سند والا، 14 حدیثونه چې پیزارو کې مونځ کول دا مستحب دي چې کله گنجایشي. گنجایشي کوم ټیم کې نه وي، قالیني چټایي یا د زید اسقا کېدو یری بیا مه کوه. او اوس ګوره لکه ته جنازې مونځ بهر خلک کوي میدان کې که نه، دا د سنت د تطبیقولو ځای دی. هسې خو موږ ته بله موقع نه میلاوېږي چې دا سنت تطبیق کړو. جوماتونو کې ټولو کې څه دي؟ قالیون نه دي. جنازې ته چې ودرېږي څه سره ودرېږه؟ پیزارو سره. درشم په صحرا کې مونځ کې ملګرو سره په چکر باندې وتی، په دې ځای کې د لمانځه ټیم راغی چې هلته جانماز قاریونه نشته، جانماز غوړو ته ضرورت نشته، ځمکه پاکه ده ودرېږه. پیزار به یار وایي کیدای شي ګنده شوي، نو خو وګوره ودرې شي که نه، یې ته وګوره. او دا مسله یاده کوي، دا موږ طهارت په دغه کې ذکر کړې وه. دغه چې دی که نه ګندګي د دې د صفا کېدو یوه طریقه دا ده چې دا په خاورو پورې راښکودی شي. او تا دا پیزار څومره توږلی دی، د یو نیمه خو دومره توږلی شوی چې لاندې پکې سوري شوي، دا به نه صفا شوی. او ځکه زنانو ته رسول الله وسلم دا خبره کړې چې کله زنانو ته پوښ وکړو دې مسلې، رسول الله وسلم وایي چې زنانه به په ځان پسې کپړه راکاږي. دا مسله ده، زنانه به په ځان پسې راکاږي. مسله دا راله چې زنانه په لاره باندې رواني او په لاره باندې خټې دي او ګندګي ده،
رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب وکړو وی دغه چې ګنده شي دا کپړه د هغې نه بعد چې کومه وچه ځمکه را روانه ده خاوره روانه ده په هغې سره پاکېږي که نه دا موږ طهارت مسلو کې بیان کړی نو په اظهار که ته شکي چې ګنده دی دې ته یو نظر وګوره که نه پته به ولګي خو په دې قیل او قال باندې قیل او قال تعویل و ماویلو باندې سنت طریقه موږ نشو پرېښودی هلته بله مسله هغه ذهن ته مې یو واقعه راله ابو موسی رضی الله عنه یو پیر مانځه باندې ودرېدو نو یې خلعن علیه هغه د خپل پیزار وویستو په دغه ټیم کې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ولاړو چې دا مشر صحابي و پوه صحابي و په صحابه کرامو کې بعض هغه و چې الله ورله ډېر علم ورکړی و دی نورو نه یو پکې عبدالله بن مسعود نو هغه چې ورته وکتو دې جواب ته ګورئ ښه چې وی که دوی دې د پیزار وباسي وی ابالوادي المقدس انت ته ګوره وادي مقدس ته تللی هغه موسی علیه السلام چې ورته تللی وکړه یعنې سبحان الله بعض مولیان زمونږ دا وی پیزارو کې لمونځ نه کولی دلیل څه دی موسی علیه السلام کویتور ته تللی وادي مقدس ته نو پیزاري دا ته اوس کوم ځای دلیل کوم ځای ته راوړي او دلته عبدالله بن مسعود چې رد کوي نو دا وی ته ګوره وادي مقدس کې ولاړې که چې پیزار وباسي ولې وباسي پیزار خو دغه پیزارو کې به دې لمونځ کړی و که نه ابو عمرو الشیباني رحمه الله مشهور عالم د امت دی هغه به چې څوک به ولي پیزار به وویستو دا ځای به داسې و چې چټایي څه پکې نشتې چې په کاڼي به یې وویستو پیزار سره وباسي لمونځ به کوه که نه او داسې نور هم ډېر روایت په دې کې شته صحابه کرامو نه د تابعینو نه خلاصه د خبرې څه شوه ما ته به خلاصه څوک بیان کړي لږ ساعت مخکې ما تعبیر دقیق کوي چې ټوله خبره پکې راشي د دوه ټکي وي پیزارو کې مونځ مستحب دی او قصه یې ختمه کړه بارک الله فیک درې جملې شوې موږ سره خلاصه یو ده پیزارو کې مونځ کول نه کول دواړو حالاتو کې مونځ صحیح دی دې به د علماو اتفاق دی یعنی یو عالم ما ته ویل چې الا دا چې د علم نه سره خبر نه یو عالم تا ته دا نشي ویلی چې پیزارو کې د مونځ کو مونځ ونه شو یا بې پیزارو د مونځ کو مونځ ونه شو یو دا مسله حل شو ورسره ده او چې قالین پکې نه یا چټایانې نه او د زیده ګنده کېدو موږ په دوړې موړې سره پلیتوالی نه ځکه چې پلیتي پکې لګېدلې او ته هر ځای کې به یې کې مونځ نشي کول او د دې یره نه نو مستحب دا دي چې دغه پیزارو کې مونځ وکړي ورسېدې بېګا بله مسله چې داسې علاقه کې چې خلک په دې طریقه نه وي پوه لکه زموږ طرفونو ته چې دي نو اول دا خلک پوه که بعض خلکو دا غلطي ما لیدلې ده ډایرکټ یو عمل شروع کړي او د هغه علاقې خلکو ته هغه عمل صحیح ناشنا ښکاري الټه دې مسله جوړه کړي خلک په ضد ودرېږي نه ته ډایرکټ په پیزارو کې مونځ مه کوه دا خلک پوهه که چې دا طریقه ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده نو که پوهه شو ډېره ښه ده که څوک پکې پوهه نه شو بس نه پوهېږي ته که بیا دا کار وکړې نو دا خلک به هم خپل منځ کې وایي چې هغه دا ویلي چې دا د پیغمبر طریقه ده دا د بعضو امامانو او ملګرو ما دا غلطي لیدلې د علماو چې هغه ډایرکټ یو سنت عمل په داسې علاقه کې وکړي چې هغه خلک ته خبر نه وي ناشنا وي نو الټه ښه خلک متنفره کړي د رسول صلی الله علیه وسلم د دغه طریقې نه بله مسله مانځه کې به پیزار چې دې وویستو لکه پیزار ته وویستو سړی پیزارو کې مونځ کې دا خو څه مسله نشي پیزار دې وویستو نو دا پیزار به کوم ځای کې ږدي دې باره کې حدیث راغلی د امام ابو داود راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم چې کله تاسو کې یو سړی مونځ کوي نو ښی طرف ته دې پیزار نه ږدي او نه به ګس طرف ته ږدي فتکون عن یمین غیره که ګس ته کیدي نو د هغه بل ښی ته راځي الا الا یکون عن یساره احد الا دا که ګس طرف ته څوک نه وي بیا یې ګس ته کېده
وليضعه ما بين رجليه او د دوه خپو په دې منځ کې کېږدي. نو مسله سره ووته دوه خپو منځ کې به ږدي بل هم ځای د ښودوش دي ګس طرف ته هغوی سره شرط څه دی چې بل څوک نه وي. عبدالله بن صاحب رضی الله عنه روایت ته امام ابو داود راوړی دی وایي د فتح مکې په ورځ ما رسول صلی الله علیه وسلم لیدلی لمونځ یې کوو ووضعنا عليه عن يساره او پیزار یې ګس طرف ته یې پیزار یې ګس طرف ته یې او ځکه دلته بعض علما دا مسله بیانوي دې مسلې سره یې لیکلې ده دې په هغه کې راځي ضمن کې وایي دا پیزار مخې ته یې ښوده او په یو ځای کې نه دي راغلي پیزار مخې ته یې ښوده. نو که چېرته ګنجایي شي نو غوره طریقه دا ده چې پیزار هغه د خپو منځ کې کېښودی شي. که د خپو په منځ کې نه وي ګس طرف ته یږدي نو هغه اله چې ګس طرف ته ستا څوک نه وي چې ښی طرف د چا په ښی ځکه چې دا ښی طرف ډېر عزتمند دی نو د دې ښی د عزت خیال ساتلی شوی دی نو نه به ته د خپل ښی طرف ته یږدي نه د بل ښی طرف ته به یږدي د خپو په منځ کې به یږدي. ورسېدی باقي مسائل به انشاءالله روان درس کې بیانو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې مونځ په هغه طریقه وکړو په کومه طریقه چې رسول صلی الله علیه وسلم کړی دی. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.